موږ چې الله پیدا کړي یو دغه ژوند دې زموږ دپاره یو امتحان ایښی دی وایي جنت په ګټې که دوزخ په ګټې بازي دې نوره وایي خپله ده دغه زندګي چې موږ ورپکښې روانه په دې کې که موږ ښه کوو جنت ته ورژوندی کېږو او که بد کوو دوزخ ته ژوندی کېږو دا عمر و ژوند دا صرف د آخرت دپاره زموږ دپاره بل ژوند شته دا یو ډېر مختصر ژوند دی 80 کاله و 80 کاله و 80 کاله ما آخري ډګرۍ ده زموږ الله وایي بل عمر درکوم هغه ابدي دی نها پای نه لري هغه عمر په دغه عمر باندې هغه عمر الله وایي زه درکوم خو هغه عمر به دي هغه ژوند به دي یا په دوزخ کې یا په جنت کې که په دوزخ کې هم بیا پای نه لري نو ځکه وایي دا که دنیا د دنیا ټول عمر که دنیا ټوله 80,000 کاله شي او دنیا 80,000 کاله ده هم نه په 7,000 کالو په نیم کې اختلاف دی د محدثینو د آدم علیه السلام تر قیامته 7,000 کاله یا 9,000 کاله د دې عمر دی خو که دنیا 80,000 کاله شي د آخرت و عمر ته دی معلومیږي لکه سړی چې یو ورسا کار شي یو ورسا کشل تر سکینټ هم کمه خبره د آخرت دومره دراز عمر خو الله وایي د دغه ژوند په بدله کې بل ژوند درکوم هغه ژوند به یا د دوزخ یا د جنت نو دغه شپه چې پر موږ تېره شي دغه 10 ورځې د لوی اختر د میاشتې هره شپه موږ په عبادت تېرو که یو سړی وایي تر سهاره نه سم کښېنستلی ماخستان لمونځ په جماعت وکړه اودس وکړه تلاوت وکړه پر هغه اوداسه بیده شه شپه لکه شپه چې دې روغه نو پر هره شپه الله جل جلاله د 83 کالو 4 میاشتو د عبادت ثواب درکړي نو 10 شپې دي 10 ضرب بیا 83 کاله که 200 کاله راځي هم چې د دنیا هست و نیست ټول د یو انسان ټوله دنیا سره زر یوه شپه نه پرانیول کېږي خو الله جل جلاله موږ ته پر یوه شپه باندې د 83 کالو 4 میاشتو عمر راکړي عمر څنګه راکړي دې ثواب راکړي عمر موږ نه غواړو ثواب هم پکار نو دغه 10 ورځې د عبادت ورځې دي دا د روژې ورځې دي سړی روژه ورپکښې ونیسي دا روژې په دې خاطر هم نو چې د انسانان خو سهار ماښام خوراک کړي هغه اول انقلاب چې دا خلک را مهاجر کېدل موږ په ځای کې یو ښځه وه نو پاکستان ته ژر تللي وای وایله ته 2 وخته ډوډۍ دا مهاجرو تېراشینانو ورکول سهار ماښام ډوډۍ پخوا د ورځې ډوډۍ نه وه یوازې ماښام به ډوډۍ خلکو خوړله مسکنت اوس خو بیا 3 وخته ډوډۍ ناشته ده غرمه د ماښام ده نو کلسټرول هم زیاتېږي بلډ پریشر او فشار هم لوړېږي شوګر هم درته راځي نو دا روژې چې ونیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د بدن زکات هر هغه څوک چې صائمې روژې هغه بیا نه مریض کېږي ته بیا مریضي نه راځي نو دغه 10 ورځې روژې ستا د صحت په لحاظ باندې هم خیر او د عبادت په لحاظ پر هر روژه د یوه کال د روژو ثواب الله درکوي که په موږ کې د یو چا نه کاله روژه نیولي که ملا یې که عمي چې دورې تېرېږي هم به موږ سترګې دی پسې نیولې چې ارمان یې مه لره نه کاله یې روژه ده خو الله جل جلاله وایي په 9 ورځو کې د 9 کال د روژو ثواب درکوم دغه 9 روژې ونیسه چې د لوی اختر میاشت را داخله شي د عرفات ورځې پورې روژه کړه او هغه د عرفات ورځې روژه د هغه اجر او ثواب بیا په آینده جمعه کې انشاءالله الرحمن درته بیانوم او د اختري فضایل په آینده جمعه کې درته بیانوم دا ټول برکات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله ته وخت ډېر وژړل اته دومره وژړل چې وایي ځکه د ده په اوښکو لنده شو بیا جبرائیل علیه السلام راځي پوښتنه ځینې کوي چې الله جل جلاله ته پر څه ژاړې په مسکنات ژاړې په کور کې اوړه نشته که دنیا غواړي دا د احد غر به در سره ځه رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مسکنات نه ژاړه
او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې عائشہ رضی الله تعالی عنها وايي زموږ په کور کې په ټول حیات باندې دوه چې مدیر نه دی باندې سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا څخه تللی دي څه ژوند چې د کړی دی په ماړه نس باندې نه دی پرېوتلی دغه ژوند نو الله جل جلاله پر ګناهونو ژاړي ته خو معصوم یې نبی یې ته جنتي یې ته ولې ژاړې د ځان په حق کې ژاړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان په حق کې هم نه ژاړي نو پر چیز ژاړي ولیانه به ما ته د امت راکړی زما د امت عملونه لږ دي عملونه یې لږ دي زما د امت اجر نشته زما د امت ثوابونه لږ دي الله جل جلاله وعده وکړه چې په ورځ قیامت په ټولو امتو کې ستا د امت عملونه ډېر نو هغه داسې ورځ بیا راغلې ګوره لکه هغه د خدای تعالی میاشت چې د رجب موږ په عربي کې ورته ویل کېږي د هغې میاشتې څخه که سړی د ثوابونه را حساب کړي او پر هغه طریقه ولاړ شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي تر هر امت هم ثوابونه ډېر وي داسې امتونه راغلي دي پر 80 کاله بلوغ وایي پر 80 کاله به دی راغټېدی 300-400 کاله به عمر نو په 400 کاله کې خو چې څه نه کېږي خو الله دې امت ته دومره په نظر د رحمت وکتل چې څه امتونه تیر شوي دي دغونه اجر او ثوابونه نه دي وړي لکه دغه امت او دا که په دې ثوابو کې خالي لاس ولاړو پازه دي بیا زموږ سپیاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان اوسېږو او هم بیا په آخرت کې مفلسان یو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرام ته وایي ای مفلس مسکین پیژنې او ورته یا رسول الله مسکین خو هغه چې په جیب کې روپۍ نه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یا هم مسکین نه و هغه ته مسکین نه ویل کېږي مسکین هغه چې په ورځ قیامت عملونه نه موږ خو د دنیا ژوند ډېر برابر سهار ماښام ډوډۍ د رسیږي خو د آخرت مفلسي مجیب قرار الله دې د آخرت غنا او سرمایه‌داري رانصیب نو دغه لاس ورځې به په طاعت او په عبادت مشغوله وو اقل که د چا روژه په وس نه وخوره د چا د شپې لمونځ په وس نه وخوره د ګناهو په ځان کې راوړو د دا تړو له بندارو په ځان کې راوړو د چکو له ورکو په ځان کې راوړو د سروزو د نورو شانو په ځان کې راوړو لکه څنګه چې ثواب یې ډېر دی هغومره چې سړی ګناه کې کوي د هغه دنیا تضاعف هغه د دنیا خوندوالي کې ډېرېږي یوه شپه یې الله جل جلاله ليلة القدر را بدلی او د ورځې روزه یې الله د یو کال د روزو باندې را بدلی الله دې موږ روزتیان جوړ کړي الله دې د دغه ورځو قدر نصیب کړي چې الله رسول موږ ته توصیه کړې دي رسولي او الله دې د هغه عبادت توفیق راکړي چې الله ور باندې راضي کیږي او الله دې د اخترې توفیق راکړي د اخترې واجبہ د اسلام په کال کې یو اخترې چې مسلمان یو نو به 15,000 روپۍ قیمت د سپور بنې 6,000 او 15,000 او 25,000 روپۍ د دسه پر دای شان کلیلې نیمه چې په کې نه د دنیا خیر نه د آخرت خو په اخترې کې هم د دنیا خیر دی د آخرت د دنیا خیر دا دی چې اولاد به د بل د کور غوښت سترګې نه په لار په خپل کور کې به غوښي د دنیا خیر دا دی چې الله جل جلاله فرض کې برکت راځي د آخرت خیر هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وینا یمزک ته رسیږي د اختر الله تعالی ګناه معافي یو شهید چې د شهید وینم ذکر ته رسیږي الله ما تقدمو ما تاخروا معافي چې څه یې کړی د الله او بخشي یو هغه څوک چې اخترې کې هغه ته الله جل جلاله دا څومره مقام دی دا څومره اجر مشته الله پر کورا کې خو موږ ورپسې سپي وتکاسو او بده یو چا پښتنه راسو کوله دا اوس زرا کړه او مولوی صاحب چې دا د شوزو پر ولوار باندې وژل د شوزو پر ولوار به بیا مستقل یو جمعه وژل شرعاً د شذې مہر څو دی او په څو باندې ورکول سي او مسؤلیت ته چا په هیڅ زمانہ کې به دغه زناوی نه کیږي نه کوس لاس دا که د شذې ورور ټاکل شوی دی هغه په بچا باندې په لاس کال نه سم غټاله
او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه ښځه چې مهر یې غټ وي هغه ناسي ده. نو نن خو چې زموږ لور څومره ناسي کېږي هغه نه موږ خوشحاله کېږو. مهر شرعي 10 درهم دی، هغه 11,000 کادارې غالبا کېږي. او دغه په لکاو مهرونه چې موږ دا دوه خلک کې پړ دي په دې علماو سرمایداران علما باید خپلې لوڼې په مهر باندې نه کوي. ما د څملایانو سره یو وخت کې بحث زموږ خاندان نه الحمد له وخت څخه په مهر شرعي باندې دوستي کوي. بعضې قریبان مې که راوغورځېدل وسې مهرونه ټاکلي. نو دغه مسؤلیت د علماو د سرمایدارانو دی. یو حاجي صاحب چې خپله لور موږ ته یو چا ته ورکړي او مولوي صاحب خپله لور موږ ته یو چا ته ورکړي، هغه مسکین باره خپله بیا غالب تولیږي. او که مولوي صاحب هم په 6 لکه خرڅ کړي، حاجي صاحب هم په 6 لکه خرڅ کړي، دا خو خرڅول دي، انسانان نه خرڅېږي. موږ انسانان خرڅوو. کومه ښځه چې په لاس لکه ورکول شي دنیا او آخرت مو خراب کړي دې ښځې. دغه پیسې به یا پلار په نس خوري، حرام یې وخوړل، یا بیا په لور مصرفوي، لور یې غني وګرځول، هم زکات بیا ورباندې فرض کېږي په لاس لکه کې، هم حج ورباندې فرض کېږي، ماخدرې یو شی له د کور خرابې لور نه کوي. دنیا او آخرت یې ولاړه که نه ولاړه؟ نو دا بیا مستقل یو جمعه پر دې باندې غږېږو. زه خپله په دنیا کې د هېڅ شي خلاف نه یم، د ولور خلاف یم. غټ ولور د زنا دروازه خلاصول. که څوک وایي دا خبرې غلطې دي، زما سره مسیجان پراته دي، خلک ما ته ژاړي او مولوي صاحب ما په 10 لکه غوښتې دي، زه په ایران کې په قاچاق تللی یم، ترکیه ته تللی یم په قاچاق. زه ځان پانسي کړم که معاینه راواده که معاینه سره چې ټلیفون وکړم هغه وایي نرسه ما دروازه کړه 10 لکه روپۍ زه په چیش وګټم. نو پر موږ به نور قهر هم نازلېږي. دا کرونا د کافرانو مستحق نه و، دا زموږ مستحق و چې موږ ته یوازې راغلی و. دا پښتانه چې در په داره دي که په افغانستان کې دي که دلته دي، کم ژوند دی زموږ، کم حیثیت دی زموږ، کم اقتصاد دی زموږ، کمې کوڅې او ګلۍ دي زموږ. خو موږ ظالمان یو، الله دغه سره کړي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسې عملونه ستاسو جزا ده، ستاسو عملونه ستاسو د پاره په دنیا کې یو بلا ده. نو چې څنګه زموږ عملونه دي پښتنو دغه بر سره کېږي. تاسو ورسې پنجابیانو ته د زوم خوا نه توانې کېږي، د خسر خوا توانې کېږي. لور هم دی ورکوي، په سامانو کور هم د لور والا ورکوي. نو الله دې موږ ته نبوي ژوند راکړي. محترمینو دغه ژوند نه موږ تلونکی دی. که موږ دا ژوند نه پرېږدو، ژوند موږ ته لاس رایله کړي، بل ورځ به مړ سوي یو، بیا هم په کور کې پرېږدي لانه وایي ژر یې باسئ ادارې ته رخصته وایستئ. نو دغه ژوند کې چې موږ واقع یو، دا ټول هغه ژوند دی چې موږ د الله د رسول څخه لرې کوي. نبوي ژوند کې زموږ د دنیا او د آخرت خیر دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم ودونه سوي دي او کومې کوزدې سوي دي، پر هغه طریقه که موږ ولاړ سو، الله به قبر هم وسع کړي، ژوند به هم وسع کړي. دا وسع دی زموږ د ودو. یو چا ته ووایه ورته حاجي صاحب ستا معاینه ستا لور راوباسه، زه 1,00,000 روپۍ درکوم. د دروازې په خوله کې دي دا یو غزل راته ووایي، زه د باندې په موټر کې ورته ناست یم اورم یې، دی تو پنچر آباد شوی. دا ته څه وایي مولوي صاحب؟ زه دونه وایي بې غیرته یم چې زما معاینه اواز یې په تا واورم، خو بله ورځ کوزدی، بله ورځ وعدې موج او هېڅ هم نه یې پېښه، په ټول کلي باندې اواز اوري. دا زموږ پښتونګلوي ده، دا زموږ مسلماني ده. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي د ښځې اواز عورت دی. په حج کې به دا لبیکه په زوره نه وایي. زموږ چې واده یې له معاینې تر خوره تر لور اوازونه یې په کلي نه بلکې چې یو لرې مدرسه یې په هغه یې لا واورو. دا زموږ غیرت شو د پښتنو، دا زموږ شجاعت شو. نو دغه ژوند که زموږ وو، په قبر کې نه په کفن کې به له چنجان کوو. تاسو دا خبرونه درېیمه ورځ بعد شنلي دي چې د هغو پر بدن څه حالات دونه چینجان به په بدنو کې پراته دي. دا زموږ عملونه دي په دنیا کې. او که موږ پر نبوي ژوند ولاړ شو، په واده کې هم قرآن تلاوت شي،
واده کې هم دریا وسروز فطری له کور نه راوځي په قران واده مشغوله وزدا په قران مشغوله بل خوشحالي په قران مشغوله دا زه تاسو ته قسم درکوم چې لاس کاله بعد هم بیا قبرونه وشنم تاسو قبرونه بس جسد تاسو بدنونه به سالم پراته ژوند په قران کې وکړي خبر ته له قران سره ورس زندګي پر قران باندې برابر دغه حالات کې چې وسمه موږ واقعیو دا زموږ د قبر د پاره ډیر د خطر زنګونه دي دغه د کور اولادونو شذې دا پر موږ حق لري مسؤل یو په قبر کې بیا پښتنه رسکیږي په قیامت بیا پښتنه رسکیږي ستا اولاد ولي پر غلط اولاد ستا اولاد ولي سروزونه ژغور ستا اولاد ولي ژیره خرياله ستا اولاد ولي سرتور سر ګرځي نن خو موږ وای بس اولاد سرمایه راوړي پیسې دې راوړي جهاد دې نه شي شهید کیږي دې نه ملا کیږي دې نه طالب کیږي دې نه پیسې دې راوړي نور که فلمونه ګوري که ژیره خري که پنځه دې مشکار سره دا ژوند نه دی درې حق دي د اولاد شنو مور باندې شرط تربیه ورک تربیه څه معنا دیني تربیه ورک ماته زما یو قریب وایي ماته اولاد د ماینه شنځل وکړي ما شي کړی چې څه یو والي راوړم تعالی مدرسې راوېسته ګیرش دې نه نيست نو چې په ګیرش کې درالوي کینو بیا به خود څنګه پلار کې پر اولاد خواند اخی عالم دي کې عالم بیا پلار څنګه حافظ بیا پلار څنګه نو موږ په اول وخت د سکول غو ماخذ چې ته ودرې دا د بوش او د ټرمپ ژبه زده کی دته د کشتیان راولي د ما پښتنه کې دا د کافرانو ژبه د لتی ورس د کوی موږ یو قران مو رز د کوه د کافرانو ژبه خو نو چې دني زده بار د خلک په ډبر ولې هغه مو رز د په قران مقصد دا غز موږ ژوند نو پر ولوار به بیا محترمینو یو ورځ سم وژغي د ولوار فسادونه بوم دروښن چې دغه فساد په ولور کې دغه فساد په ولور کې دغه فساد نو د جمعې لمونځ به ان شاء الله الرحمن لدی بعد پر 2:30 بجې باندې کوو په بالا بجې پر 2:30 بجې باندې کیږي